چې دا غټ غټ ټنډان ګرځي برابري او لس روپۍ ولا ورکوي نو مور کوي دوی له داسې چې راښکاره شي نو په دې ستاسو خیر زکات کېږي که چېرې میستي نو ورکوي 50,000 ورکوي 1,00,000 روپۍ دا خو سوال نه کوي دا د ښار په هره کوڅه کې ګرځي او صاحبه تا ته وایي ته سپی دې لګي صاحبه نو واخله مسواک دې لګي صاحبه نو دا واخله دا دومره درنه او تکړه پوښتنه ده چې دا چاته سوال نه کوي په تسپو او په مسواک خپل رزق لټوي ای بابو څنګه خیر مزویه تاسو څنګه یې بس تا ته خو بې نیټې نه شوم رالم دله په آخره ستا ډېره مهرباني ښایسته زویه چې ته ماله رالې زما دا ورکوټ بچنګی دی دا د ګردو راته بیمار دی دا ماشوم دا ماشوم او د الله په چارو مې وس نه رسي دا یو بچی راته لیور ورکړی دی خپل به زامن به الله تعالی راته پاتې کول نه نو بیا اوس چې دا الله ورکړی دی دی باندې زه کړېږم دا د لیور نه اخیستی دا مې د لیور نه اخیستی دا ما غټ کړ دا دې بنځی دی دا مې بنځی دی خو دا ټول ستا په غاړه دي وایي دا ټول زما په غاړه دي نو دته څه مسله ده د دې ته د ګردو مسله ده دې ته دا د ګردو مسله ده دې ماشوم ته چې د دې دا یو شربت په 11,000 روپۍ کې دی او د دې دا تصویران دي نو چې زما مجبوري نه وي زویه نو په دې نور کې به زه ولې در په در به ګرځېدم نه دا دته خو مسله څه د میتیازو ما ته ښکاري نه دا د ګردو بیمار دی دا د هرني بیمار نه دی دا 2 ځلې داسې پړسېدلی دا مونږ بوتلی دی ډبګرۍ اخترالي ډاکټر له مونږ وی که د دې هرني د دې به اپریشن وکړي هغې ورته وی نه ما ته وی بیبي ستا بچی د ګردو بیمار دی د اپریشن ډاکټر له زه لاړم ډبګرۍ ته مونږ ته اخترالي ډاکټر معلوم نه و نو ما ته بیبي که د اپریشن خبره وی ستا بچی به ما ته اوس اپریشن کړی وی خو بیبي ستا بچی د ګردو بیمار دی کېږي بس علاج یې شته څه وایي نو الحمدلله د اخترالي ډاکټر نه علاج کوم خو علاج ګران دی او زه غریبه یم ته ورځې څونه پیسې ګټې دا راته وایه الله مهربانه باچا دی 600 مو شي 200 مو شي او ټول ورځ په دې نور کې په دې ګرمۍ کې په دې ګرمۍ کې د ژمي په یخ سوځم په اوړي کې د ګرمۍ نه سوځم او ټول کور ته ساتئ ټول کور الله تعالی ساتي ورپسې زه ساتم بله ښځه د هغه معذوره ده ستاسو ده هغه مې بنه ده معذوره ده هغه معذوره ده هغه د دې ماشومانو مور ده یو دا ورکوټه بچی د 2 جینکۍ د هغې نور دي یوه زما پیغله لور راته ناسته ده نو د دې ماشوم او د پیغلې لور ما یو ځای علاج کولو هغه پیغله لور دې بیماره ده هغه غریبه د ملا نه بیماره ده